ښکار په ټول افغانستان کې بند ده، نو د ښکار تنده دوی دلته ماتوي. دې ماشین په ذریعه باندې دوه تارونه پکې اچولي دي. یو تار د دې لپاره ده چې هغه روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ. سوی راځي. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ. قدرمنو دوستانو، نن د جمعې مبارکې ورځ ده او د ښرنې بیادري په سر باندې چې ډېر تاریخي ځای ده. دلته له وختونو دلته میلې تازه وي. دلته به د اختر میلې وي، دلته به د خوښۍ میلې وي، دلته فوټبال، کرکټ، والیبال او همداشان اوس نیزه‌بازي نه را په دې خوا د نیزه‌بازي په دې لوی میدان باندې د تازیانو ریش لګېدلی ده. نو د تازیانو ریش داسې د پکتیکا ولایت د سپخیل، بخانخیل، خیرکوټ، ورګون په خپله د مرکز ښرنې د دیګانو د سیمې او دغه اړوندو شاوخوا کلیو ځوانانو برخه اخیستې ده. یو ټورنمنټ یې جوړ کړی دی د تازیانو د ریش په نوم باندې. نو دلته به تازیان یو بل سره ریش لګوي او تر څو بریالي د ټورنمنټ په رقم باندې دوه راځي، یو بریالی کېږي یو پاتې کېږي، هغه مخته پړاو ته لاره پیدا کوي. دې ټورنمنټ کې څومره خلکو برخه اخیستې په دې اړه به معلومات وکړو. نور لوبه شروع کېدونکې ده، د لوبې په اړه به معلومات ورکړو چا جوړه کړې ده. او فاینل ګټونکي ته یې ګمان کوم یو پسه ایښی ده چې هغه کم از کم د 15,000 پوپ شاوخوا کې ارزښت لري. څوک چې ګټي هغه به مېلمستیا کوي او یو برنامه به جوړوي. ښکار په ټول افغانستان کې بند ده، نو د ښکار تنده دوی دلته ماتوي. نو هم به یې هغه تازیان همداسې ریډي ساتلي، مطلب تیار ساتلي، او هم به دوی سا تېر کړی. د دې لوبې لپاره ډېر تماشایان راغلي، لرې ځایونو څخه راغلي، دوی اعلان کړی و. نو دوستانو راځئ برنامه به وګورو او له برنامې سره سره به دغه لوبه هم وګورو. او دغه ځوانان د دې په خاطر باندې چې هغه په خپلو سپیو باندې یا تازیانو باندې ریس ولګوي، نو دلته د یوه ماشین په واسطه باندې دوی د سوی پستوکی په یوه ماشین باندې نصب کړی ده. نو سپي داسې فکر کوي چې دا سوی ده، نو هغه د ماشین په ذریعه باندې ځینې راکشوي. بیا له هغه وروسته کوم یو سپی یا تازي چې مخته رسیږي هغه اول نمبر مقام ګټي. نو دا ټورنمنټ د دوه سپي یا تازیان سره راپرېږدي. کوم یو چې مخته کېږي هغه بریالی ګڼل کېږي. نو دغسې لکه څنګه چې د نورو لوبو ټورنمنټونه یا لوبې دغه هم همداسې. نو دغه ځوان سره روان ده، دغه د دې برخې مسؤلیت لري چې دغه ماشین راکشوي. په هغه سر کې هغه تازیان نیول سوي دي. اوس به ګوري چې دغه تازیان راپرېږدي او دغه سوی پسې دلته اوس دا ماشین چالو کوي. ته ځوانه دا ماشین تللی داسې دغه ماشین ده. دې ماشین په ذریعه باندې دوه تارونه پکې اچولي دي. یو تار د دې لپاره ده چې هغه سوی پکې وتړل سي، کش یې کړي او بېرته یې راکش کړي. دغه هنډل په ذریعه باندې دوی د هنډل وهي او پړی راکشېږي، د هغه وروسته تازیان پسې راځي. نو ځوانان د دغه مېلې لپاره ډېر راغلي دي، له ورګون نه، له ښرنې، دیګانو او دغو لرې پرتو سیمو څخه خلک راغلي دي تر څو په دغه سیالۍ کې برخه واخلي. د هر چا تازي یا سپی چې مخته کېږي هغه بیا ګټونکي ټیم ته یو سیالۍ په پام کې نیول سوی ده. نو دوی هغه سیالۍ ګټي او د ګټلو لپاره دلته یوه میله جوړه کړې ده. دغه د سوی هغه به زه در ښکاره کړم. دغه سوی ده، خو د سوی چمړه یې وچه کړې ده، په ماشین پسې تړلې ده. په دغه تار باندې دغه سوی راځي. نو دا راکشېږي، دا کته له شا پسې تازیان را روانې. محمود خان نومیږي او دغه کامران
کامران ورور دغه تازیان ته دلته مخامخ راته ودرېږه کامرانه کله چې دغه تازیان راځي او کوم مخ ته چې دغه نمبر تاسې لیکئ نو څنګه دا ټورنمنټ کې څو ټیمونو برخه اخیستې څو تازیان به راغلي یاره تقریبا داسې 12 تازیان راغلي له کوم ځای راغلي ټول د ښرنې لیکلي نو کټواز چیم راغلي دي ډېرو ایګانو د ډېرو کلو راغلي که چا لوبه وګټله بیا به څنګه کوئ بیا به سیالۍ ورکوي سیالۍ به ورکوئ ښه ډېر ښه دغه تازیان سره غوندې رموت خان نومیږي دا ډېر مطلب دې حساب کې ډېر برابر ده د ټورنمنټ نمرې لیکي کوم تازه بریالی سو او کوم یو کتابچه له ده سره ده نو دا به ګورو اوس هغه سوی بېرته وړي د میدان سر ته دغه ماشین کې ګورئ تاسې دغه ماشین په ذریعه باندې دغه برنامه برابروي نږدې ما ته غږ راوکړه دغه تازیان له یوسف خیر ولسوالۍ ځوانانو راوستي دي دغه به هم دلته اوس وازمویل سي کوم یو به نمبر واخلي د میدان سر ته سوی وړل سوی ده نو اوس به وګورو دغه ځوانان چې تازیان چېرته دي چې ورته رایولي یو زیړ تازي ده او بل کوم رنګ تازي ده تور تازي ده د زیړ او د تور تازي ترمنځ به مقابله کې اوس وګورو چې کوم یو بریالی کېږي بس نو د دې مېلې لپاره دغه ځوانان چې تاسو وینئ دغه هم دلته راغلي دي یوسف خیل ولسوالۍ څخه راغلي دي شاوخوا کې تاسې وګورئ دغه ځوانان که راغلي دي دلته ځینې دا ځوانان چې راغلي دا بیا له بخانخیل نه راغلي دغه ځوانان تاسې وګورئ هم د دغسې لوبو ډېر شوقیان دي ماشومه دغه د په میدان باندې دا خلک ځوانان ولاړ دي تر څو هغه تازیان را پرېږدي په لاین یې درولي دي ماده دي تازیان یې نیولي دي او نور یې را پرېږدي په لاین باندې یو کس هغه په منځ کې ولاړ ده تر څو دوی هغه تازیان را پرېږدي وبه ګورو تور وګټله تور ماشاءالله مخته راغی او تازیانو ته دې په خاطر باندې چې یو بل سره خولې ونه لګوي یا سوی خراب نه کړي لوبه خرابه نه کړي دوی ته یې ځانګړې جالۍ خولې ته اچولې دي شمان دا سوی بیرته سر ته وړي تر څو دغه هغه را پرېږدي
خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ. بس لوبه همدومره پای ته ورسېده. ځو د کرکټ لوبې ته ځو او له کرکټ لوبې وروسته به انشاءالله بیا ویډیو ګورو. نو دغه لنډه مقابله